صحیح سر څنګه چې تاسو د ادب تذکره وکړه نو ما داسې اورېدلی دي چې ادب دا د مینې پیداوار دی او مینه چې کوم دی دا د حسن پیداوار دی نو که په مینه او حسن را سره لږه خبره وکړئ چې دا مینه څه ته وایي او بیا دا حسن څه ته وایي. حسن الله دی، مینه الله دی. اصل خبره دا ده چې دا ټول کائنات چې دی دا د الله وجود دی. صحیح او په دې کې ته ګورې چې په دې کې داسې حیرانونکي څیزونه دي چې بني ادم ورته بالکل حیران شي. بېشکه ستا که یو انسان خوښېږي، ستا که یو مارغه خوښېږي، ستا که یو ځناور خوښېږي، ستا که یو منظر خوښېږي، په دې ټولو کې د الله هغه نور شامل وي. ځکه صحیح شرط دا دی چې ستا د مینې معیار څه دی. صحیح مینه او هوس په دې کې ډېر فرق دی. صحیح زه اکثر شاګردانو ته کشرانو ته وایم چې یاره محبوب چې دی دا چې څومره مقدس وي نو هغه برخی لکه احمد فراز صاحب یو شعر ویلی چې جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لے. صحیح جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لے. ہم جسے چھو نہ سکے اس کو خدا کہتے ہیں. آئے زبردست. نو الله چې دی هغه په دې هر څه کې جلوه‌گر دی. صحیح په حسن کې هم ته چې کوم محسوسات کې جی لکه موږ په دې پنځه حواسه چې کوم دي په دې باندې مختلف څیزونه معلوموو. جی بالکل. په سترګو باندې منظر، حسن، بدرنګي معلوموو، په غوږونو د آواز او داسې دا ټول چې دي جی خو دا مینه او دا حسن صحیح دا دوه داسې څیزونه چې د دې پیمانه د هر چا خپله ده. ځینو خلکو د یو بل سره نږدې جی خو هغه مینه په تا کې دننه داسې څیزونه دي چې په هغې معلومېږي. صحیح هغې د سترګو سره ډېر کار نه وي. که د سترګو سره ډېر کار وی خلک وایي که نه چې یاره ستا سترګې ښکلي چې څوک ورته وایي ته ښکلی یې نو ستا سترګې ښکلي. صحیح کوم چې نظر د چا نه لګي هغه په چا بیانېدی صحیح هغه په څه بیانېدی شي نو هغه په څه بیان شو په سترګو ولیده. دا ټول حواس خمسه چې دي د دې نه علاوه یو شی شته چې اته په یو څیز بیانوي. صحیح دا مینه او حسن چې دي دا د الله تعالی د طرف نه انسان ته ډېره لویه ډالۍ ورکړې شوې ده. ډېره عظیمه ډالۍ ده. که دا نه وی نو انسان به په ژوند کې ډېر بور ژوند به تېروه. انسان به په ژوند کې ډېر زیات تنګ و او د انسان به د ژوند نه هېڅ مزه نه شو اخیستی. اوس دې مزه په دې دوو څیزونو اخلي. صحیح ماشاءالله سر ما د مینې او د حسن دومره ښکلي تشریح چېرته د چا نه اورېدلې. ډېره زیاته مننه سر.